بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ، موږ لا هم ناړۍ ولسوالۍ کې یو او دلته موږ مخکې تاسو ویلي وو چې په ډېرو ښایسته او مهمو موضوعاتو باندې به ستاسې لپاره خپرونې چمتو کړو. زه چې نن کوم ځای ته راغلی یم او تاسې مخامخ دغه دروازه ګورئ، دا یو اکاډمیک ماحول دی، یو اکاډمیکه ساحه ده او دلته د نړۍ د ځوانانو په لاس باندې ډېر یو لوی ابتکار شوی دی، ډېر یو غوړ کار شوی دی چې د خپلو ولسونو دپاره، د خپلې ولسوالۍ د دغې ځوانانو دپاره یې بالخصوص د ټول کونړ لپاره یې، ځکه چې دلته ډېر سیلانیان هم راځي، داسې یو ابتکار کړی دی چې هغه نه هېرېدونکی ابتکار دی. واقعا هم چې د ستاینې کار دی. دا چې څه شی کړي دي، موږ لومړی دغه ودانۍ ته ننوځو، لږې خبرې نور هم لرو، بعد د هغې نه به بیا موږ رسما هغه ځای ته ورځو کوم چې د دوی په ابتکار باندې دغه ځای جوړ شوی دی او دغه ځای د دوی په ابتکار باندې نومول. نو درنو لیدونکو، موږ قرار کتابتون ته نږدې کېږو او په کتابتون کې اوس هم ځوانان ناست دي، هغوی مطالعه کوي، درس وایي او زما په څنګ کې دلته یو مشر ولاړ دی. دلته راشئ استاد محترمه. دا هم چې د دې کتابتون پر جوړولو کې لاس درلود او پوره منډې کړي دي، هڅې کړي، کوششونه یې کړي، خواري کړې ده. په منحیث د یو ځوان، منحیث د یو د نړۍ د یو اوسېدونکي د خپلو ځوانانو دپاره یې دغه هڅه کړې ده او دغه کتابتون کې منډې تړلې کړي دي. سره خبرې کوو چې د څه هدف په کوم منظور باندې دغه کتابتون دوی جوړ کړو او کتابونه ورته چا ورکړه، د کوم لارې نه یې پیدا کړه او څنګه دلته خلک راځي د مطالعې دپاره. ستړی مه شئ، په خیر راغلی استاد محترم. خیر اوسې، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. نړۍ کې دغه کتابتون ته راغلي یو او په دې دیوال باندې داسې ډېره یو ښایسته جمله لیکل شوې ده چې که د کتاب صفحې وانړوئ، تاسو به هېڅکله پوهه نه شئ چې راتلونکي فصل کې څه دي. اوس خو به معلومات شوی چې راتلونکي فصل کې څه دي. هو ولې نه خامخا معلومات خو شوي دي چې مطلب موږ او تاسې خپله ټولنه کې ګورو که نه، یو لوستي ځوانان دي، یو نالوستي ځوانان دي، دواړو ترمنځ چې دی ډېر زیات توپیر دی. او دغلته چې لکه زمونږ اکثره لوستي ځوانانو خو دا چې هغوی بیکاره ګرځېدلو او کاروبار څه وظیفه مصروفیت وغیره شی نه نو د دې دپاره چې مونږ ویل چې دغه ځوانانو دغه استعداد چې دا د منځه لاړل شي، ځکه کله چې یو څوک مطالعه نه کوي، یو کتاب نه لولي، د هغې دا علمي ذخیره چې دا ورو ورو په کمېدو راځي. لکه یو متل دی که نه، مشهوره مقوله ده، وایي هر شی په استعمال سره چې دی کمیږي، خو علم چې دا په استعمال سره زیاتېږي، ډېرېږي. نو که چېرته مونږ ول دغه ځوانان همداسې پاتې شي، د مطالعې نه د کتاب نه لرې پاتې شي، نو کیدای شي دوی په دې علم کې هغه د لغاتو ذخیره، هغه د معلومات چې دی هغه ورو ورو په وخت په تېرېدو سره چې کله نه استعمالېږي نو هغه کمیږي. نو په دغه خاطر مونږ ځوانانو سره یو سوچ او یو فکر پیدا شو چې څه وکړو دې دپاره چې زمونږ ستاسې ځوانان چې دی هغوی هغه علمي سطحه چې دی ټیټه نه شي او لوړه لاړه شي. نو دې دپاره ځوانان چې دی راجمع شو، هغوی خپلو منځو کې سره مشوره وکړه، بالاخره دې نتیجې ته ورسوي چې مونږ باید دې دپاره دلته یو وړیا کتابتون جوړ کړو، ځکه چې هر څوک خو د کتاب د اخیستلو وس نه لري چې بازار ته لاړ شي، کتاب واخلي، خپلو پیسو باندې هغه مطالعه کړي. کله چې دلته کتاب موجود وي نو هر څوک په اسانۍ سره کولی شي راشي دې ځای نه چې دې کتاب د خپل ځان سره ویسي، خپل نوم دلته لیست کړي په وړیا ډول باندې، چې د هغې نه مونږ یوه افغانۍ هم نه اخلو، خپل کتاب یا په خپل کور کې مطالعه کړي، یا هم دلته په کتابتون کې هغوی دپاره زمینه برابره ده، هر قسم سهولیات شته دی. که څوک د شپې د خوا نه راځي، که څوک د ورځې د خوا نه راځي، لکه برق ممانعت نشته، سیستم د هغې دپاره شته، هېڅ قسم ممانعت نشته. هغوی راشي دلته خپله مطالعه وکړي او خپله علمي سطحه چې دی هغه پرې لوړه پورته یوسي. چا در سره کتابونو په برخه کې کومک وکړه چې کتابونه مو ذخیره کړه؟ د کومو لارو نه مو کتابونه راټول کړل؟ کتابونه خو همدغه مونږ چې دلته کوم ځوانان اوسېږو، کوم لوستي ځوانان، دوی سره خپل فکر و، دوی سره په خپلو کورونو کې کتابونه پراته و، دوی خپله مطالعه کول یا یې مطالعه کړي وو، هغوی سره چې کوم دی نو اضافي پراته و، د کور په المارۍ کې پراته و، همدلته هم راغلي، دلته هم لکه محفوظ ځای دی، د هغوی کتابونه هېڅکله چې کوم نه خرابېږي. نو هر ځوان چې دی چا یو کتاب، چا 10 کتابونه، چا 20 کتابونه، چا 50 کتابونه دغسې ډالۍ کړو، هغه کتابونه چې دی مونږ راجمع کړو، دلته منظم کړو، د هغې دپاره هم دغه ځای برابر کړو. مخکې دغه کتاب مطلب زما سره په کور کې په المارۍ کې پروت و، یوازې ما مطالعه کوو. هغه کتاب چې ما راوړو دلته کتابتون په المارۍ کې پرېښو، په لسګونو سلګونو ځوانان راځي همغه کتاب مطالعه کوي. ټولنه باندې طبعا ځینې کار چې په ټولنه کې یو مثبت کار وشي تغییرات لري. فکر کوئ داسې یو څه مو لیدلي دي چې ستاسو ټولنه کې تغییرات راغلي دي کتابتون پښتون کې؟ او ولې نه، د کتابتون پښتون سره مخکې هغه ځوانان چې هغوی لوستي وو، هغوی ته د مطالعې دپاره زمینه نه وه برابره. هغوی چې کوم دیانو په نورو ځایونو کې مصروفه وو، په بې ځایه ځایونو کې، مطلب یو طرف ته تله بل طرف ته تله،
هغوی چې کله د کتابتون نه خبر شولو اوس هغوی هغه بې ځایه چکرې او بې ځایه ګرځېدونه منع شوي د دې په ځای چې یو طرف ته لاړ شي یو بې ځایه ځای کې کښېني یو بې ځایه مجلس وکړي د هغې په ځای راځي دلته کتابتون ته کتابتون بیا ګوري چې کوم کتاب د هغوی خوښ شي همغه کتاب راواخلي همغه مطالعه کوي ډېر ځوانان مونږ داسې لیدلي دي او همیشه چې کوم دی نو به هره ورځ چې کوم دی لسګونه ځوانان راځي دلته مطالعه کوي او دې کتابونو نه چې دی هغوی استفاده کوي او خپل وخت چې دی دې سره قیمتي کوي هم هغه وخت بې ځایه نه تېرېږي هم علمي سطحه کې چې کوم زیاتوالی راځي د کتاب لوستنې د دود په اړه مو کوم داسې کوم کمپاین کړی دی په رضاکارانه ډول باندې چې مطلب کلي کې یو پیغام چاته ورسوئ یا څه ووایئ چې مطلب دلته زموږ کتابتون جوړ شوی دی کولی شي کتابونه مطالعه او د دې دپاره مو په همدغه القلم تعلیمي مرکز کې یوه غونډه جوړه کړې وه چې د مختلفو کلیو ځوانانو مو ورته رابللي وو همدغه شان دولتي منصبین هم ورته رابللي وو او قومي مشران علما کرام هم رابللي وو هغوی ته هم د دغه ځای نه چې دا پیغام ورکړو هغوی بیا په خپلو اداراتو کې مختلف ځوانانو په خپلو ځوانانو ټولنو کې همدغه شان د کې علما کرامو په مساجدو کې د دې لپاره چې کوم دی نو وړیا کمپین وکړو رضاکارانه چې داسې کتابتون جوړ شوی دی ټول ځوانان ته لاړ شي مطالعه کوي د دې لپاره هم یو بل د وټساپ ګروپ جوړ کړی دی چې په هغه کې هم نشرات کېږي بار بار کتابونه هم پکې کېږي همدغه شان د دې کتاب د مطالعې دپاره او د دې دپاره چې دی هغه کوم معلومات چې دی هغه نشر کېږي شیر کېږي همدغه شان په مسنجر کې هم ګروپونه شته دی په دې لپاره ځانګړې صفحه هم لرو په سوشل میډیا کې په هغه کې هم د دې لپاره دا کمپین کوو چې مطلب ځوانان مطالعې طرف ته مایل شي او مطالعه وکړي کتاب سره مینه پیدا کړي هغوی چې مطالعه نه کوي او دغه دود یو څه کم رنګه کړی دی د یو لوستي ځوان په حیث باندې پیغام ورته څه دی هغوی ته زموږ پیغام دا دی چې خپل وخت چې دی بې ځایه تېر نه کړي او حتما چې دی که هېڅ نه وي په میاشت کې یو کتاب خو ولولي د هغې ته هم دغه پیغام دی او د دغه کتابتون په دغه سره چې دی د دغه نوښت په رامنځته کېدو سره د دې علاقې نورو خلکو هم نوښتونه وکړه لکه دې کتابتونه جوړېدو نه وروسته زموږ هسې نږدې همسایه کلی دی ساو په نامه باندې هغه ځوانانو سره هم داسې سوچ فکر پیدا شو د دې نه وروسته هغوی هم یو نوښت وکړو هغوی هم د ساو عامه کتابتون په نامه باندې یو کتابتون جوړ کړو چې دغه ځای نه الهام واخیستو ځکه چې هغه ځوانان موږ دلته خپل هغه غونډې ته رابللي وو دې ځای نه هغوی الهام یوړو اوس هلته هم یو کتابتون شته دی چې د همغه کلي ځوانان مطلب دا د مطالعې دود لا پراخېږي لا پراخېږي دې سره کوشش کوو چې په نورو کلیو کې دا شان موږ سره کوم نږدې همجواره کلي دي ولسوالۍ دي غازي آباد کامدېش هلته موږ کوشش کوو چې داسې د کتابتونونو دپاره زموږ څونه ملګري دوستان دي هغوی هڅوو چې هغوی هلته کتابتونونه جوړ کړي او دغه کامدېش او د غازي آباد او دغه ولسوالیو ځوانانو هم زموږ سره په دې کې ګډون کړی په همدې کتابتون کې موږ سره د نغد کتابونو چې کوم دی نو مرسته کړې کتابونه یې دلته راوړي موږ ته یې تسلیم کړي دي ډېره مننه د درنو لیدونکو نړۍ یو له هغه ولسوالیو ده چې د علمیت د نګانه د کونړ په ډېرو ولسوالیو نه مخکښه ده او د ښه بېلګه هم د ښه مثال هم دی چې دلته د دوی په هڅو باندې یو کتابتون جوړ شوی دی او هر څوک کولی شي چې د دغه کتابتون نه راشي استفاده وکړي کتاب واخلي همدلته یې مطالعه کوي ډېر یو ښه منظره ده زه کتابتون ته هم ننوځم ډېر یو لوکس ښایسته ځای دی ښه جوړ ځای دی تاسو راشئ دلته مطالعه وکړئ وړیا مطالعه وکړئ پیسې درنه نه اخیستل کېږي او تاسو ته دلته هر ډول سهولت جوړ شوی دی موږ به کتابتون ته هم ننوځو دلته ځوانان لګیا دي مطالعه کوي استاده ته به دې خوا راشي زه به نو بیا دا سهار فقط دومره تاسو ته وښیم چې کتابتون کې هر ډول کتابونه شته دی د هرې برخې اجتماعي علومو کتابونه شته دی د ژبو او ادبیاتو کتابونه شته دی د دې ترڅنګ نور ګڼې برخې دي ساینسي علومو کتابونه ټول هر څه دلته موجود دي که تاسې هر کتاب غواړئ مطالعه کوي او هر څوک زه دا پیغام هم در کومه هر څوک غواړي چې کتابونه ډالۍ کړي کتابونه د دې دپاره چې په کور کې المارۍ کې ساتلي دي هواسې پراته دي هغوی ډالۍ کړي نو کولی شي تاسې همداسې عامه کتابتونونو دغه کتابونه ډالۍ کړي ورې کړئ تر څو دلته ترې یو څوک ښه استفاده وکړي نو ګمان کوم نجم صاحب د دغې کتابتون مسؤل دی دلته د مسؤل په حیث باندې مسؤلیت یې لري د دې سره به هم خبرې کوو خو یو ځوان مې څنګ کې ناست دی زه به دلته کښېنم د دې سره به مې یو دوه درې خبرې وکړم چوندام راغلی دلته مطالعې ته سړی مشي وروره په خیر راغلی خیر اوسې وروره خیر تاسو په خیر راغلی مننه ډېره زیاته مننه کتاب مې ملاس کې دی فکر کوم لږ لږ به دې مطالعه کړی مې کوم ځای نه راغلی دلته زه همدغه کلي نه راغلم ناړۍ لار کلي نه او همدغه کورس کې استاد هم یم او دلته کله کله جمعې ورځ چې فارغه یو راځو لږه مطالعه کوو نور چې وخت پیدا کړو ځان سره کتاب وړو هلته کور ته کور کې مطالعه کوو د دې کتابتون شتون د نړۍ خلکو دپاره څومره ګټور ثابت شوی
یاره ډېر زیات ګټور ثابت شوی ځکه چې دلته مخکې کتابتون نه او ستونزې ډېرې زیاتې وي خصوصا هغه محصلینو ته چې هغې په پوهنتونونو کې دي کله چې په رخصتۍ کې دلته راشي یا کوم مونوګراف لیکي یا یو کوم موضوع ورته ورکړي او هغه موضوع کې چې دی دلته به مخکې کتابونه نه وو ډېرو مشکلاتو سره اخته وو نو اوس چې دی شکر الحمدلله دغه کتابتون جوړ شو تقریبا 3000 نه زیات کتابونه دي په دغه کتابتون کې او په هره برخه کې شته دی یو زیات اندازه دغه د محصلینو هغه ستونزه چې ده هواره شوله درنو لیدونکو دا خبره ده چې فرصت وخت هسې بس وخت تېرول نه دی او لکه د دې ځوان په څېر باندې دلته د جمعې ورځ نه په استفادې باندې دوی راځي او یا رخصت ورځ هر وخت چې وخت پیدا کړي دوی کتابونه اخلي مطالعه کوي او لولي نو د دې کتابتون شتون تاسې پکې څومره منډې ترړې وکړلې تر کومه حده پورې وی پکې مصروف وي پکې که نه او خامخا وو موږ هم دلته خو یو او ټول هغه ځوانانو چې لوستي ځوانان دي هغوی ټول چې دی خپل تر وسه او اندازې پورې چې دی کوشش کړی دی همکاري کړې ده دا کتابونه یې ورته ورکړي دي چا څه اضافي کتابونه وو چا سرچینه وو هغو په پیسو هغسې راوړي دي دلته نور هم ډېرو خلکو وعدې یې کړي دي چې راوړي چې څومره کتابونه ډېر شي نو دا چې دی یوه ملي شتمني ده د نړۍ ولسوالۍ دپاره خاص کر هغه ځوانانو دپاره چې هغوی ورته ضرورت و او مخکې به چې و په عباسیاتو کې به اخته و چېرته به یې کرکټ کاوه یا به چې دی چکر یې وهلې یا خوا دې خوا به تله بې ځایه به یې خپل وخت تېراوه اوس راځي مطالعه کوي او مطالعه چې دا لویه سرمایه ده خلکو ته فایده رسیږي انشاءالله موږ ډېر زیات خوشحاله یو مطلب ځوانان داسې یو فکر ورسره شته دی چې ماینده جوړه کړي کتابتون ته راشي مطالعې او بالکل موږ یې روزمره یینو دلته چې راځي مطالعه کوي اکثره دلته دا ځای لږ کوچنی دی خلک پکې ډېر نه ځایږي اکثره ځوانان چې دی دلته راځي کتابونه اخلي وړي مطالعه کوي بیرته یې بیا راوړي بیا نور وړي نو دغه دود چې دی ورو ورو رواجېږي او رواج شوی دی ځوانانو سره موږ وینو مخکې به چې دی بیټ او بال او نور شیان به په لاس کې اوس چې دی کتاب ورسره لاس کې نو دا موږ ته چې دی په خپله یو انرژي ورکوي موږ ته نور هم موږ تشویقوي نور ځوانان تشویقوي چې یاره په دې برخه کې نور عملي ګامونه واخیستل شي او نور هم پیاوړی شي دغه کتابتون درنو لیدونکو مخکې مې ډېرې زیاتې خبرې وکړې په دغه کتابتون باندې او څومره چې په دغه شانتې موضوعاتو باندې خبرې کوو څومره چې په دغه موضوعاتو باندې د خلکو سره غږیږو نو دا کمه ده دلته د دغه کتابتون مسؤل کوم چې هغه کلي ورسره ده د دې کتابتون چون کتابتون بند نه دی خو د دې په خاطر باندې چې څوک مزاحمت ونه کړي او څوک کتابونه خراب نه کړي نو دوی د حفاظت په خاطر باندې قلف ورته اچوي بعضې وخت کوم وخت چې څوک نه وي د مطالعې دپاره که نه کتابتون دوی یادونه وکړله مخکې مې چې مشرانو سره خبرې وکړې چې 4 ساعته د ځوانانو پر مخ باندې خلاص دی کولی شي دوی راشي او دلته مطالعه وکړي څنګه مې د دغه کتابتون مسؤل او د القلم ښوونیز مرکز مشر محترم مدیر صاحب نجم الدین نجم ولاړ دی د دې سره به زه خبرې وکړم او د دغه کتابتون په ارزښت باندې به د دې نه لا نور واورو چې څومره اغېزمن ثابت شوی نجم صاحب ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړه او خبرې راسره قدرمن شئ ستاسو د راتګ نه یوه نړۍ مننه خوښه او خوشحاله یم چې ستاسو غوندې ځوانان په دغه شان په دغه ټولنو کې خدمت کوي دا چې نن تاسو د مرکز نه راغلي یاستئ زموږ د غریبۍ ژوندګړي ته راغلي ستاسو د کور ودانې هرکلی ولې نه هر کله راځو او داسې ځوانان چې داسې ابتکار کوي نو مونږ باید د کابل نه ورته راشو پاتې خو زموږ مرکز اسداباد موږ بیا هم راځو او انشاءالله کلک ستاسې ملاتړ کوو کتابتون کې ولاړ یو او ګڼ ځوانان راغلي دلته مطالعه کوي تاسې د یو لوستي ځوان په حیث باندې او تر څنګ د دغه کتابتون او د یو ښوونیز مرکز د مسؤل په حیث باندې کتاب مطالعه څومره اهمه ده څومره مهمه ده په دې اړه ژوند چې دی دا ډېر پړاوونه لري چې انسان کله لوستی شي هغه په ټولنه کې خپل درک کولی شي چې زما ټولنه څه شي ته ضرورت لري هر سړی په خپل مسلک کې تر مخه ځي خو چون چې دا زه د ادبیاتو پوهنځي نه فارغه یم کله چې زه فارغه شوم زه د خپلې ټولنې ته راوګرځېدم په خپلو ټولنو کې ما درک کړه چې کتاب څه شی دی د خلکو ضرورت شی دی د خلکو اړتیا څه ته په هغه کې یو 3 میاشتې زه داسې په اصطلاح باندې چې خوشې وګرځېدو وظیفه نه وه بس شی نه و بیا د دې کلي ځوانان لوستي ځوانان ماشاءالله زموږ کلی چې دی زموږ علاقه چې ده دلته د تعلیم کچه تر نورو زیاته ده د دو سره کېناستو مشورې هم سره وکړې جو هغه و چې
د 3 میاشتې پس دا د ژمي رخصتیانې رالې ځوانانو څه په دې کېناستو چې راځئ هسې ګرځو وخت مو بې زیات تېرېږي راځئ یو خیر به ورسوو د دې نه بیا م یو کورس شان هم جوړ کړو د دې دپاره هم ډېر کم امکانات په نظر کې ونیول چې دا خلک یو کرت د دې ماحول سره اشنا شي بیا د هغې نه وروسته دغه کورس ډېر روش وکړو حتی دا چې بیا مونږ د 3 میاشتو نه پس مونږ بیا د ریاست سره خپل کورس ثبت کړو بیا هم دا ځای ونیو اداره هم جوړه کړه سیستم هم مخکې ویوړ دغه چې چلېدلو نو بیا ځوانان دغه نوی تحول چې راغی ځوانان لږ مایوسه شو ناهیله شوي نو دغه ځوانان بیا کېناسته ډېر ځوانانو بیا هم د یو کتابتون پرېکړه وکړه د کتابتون پرېکړه هم چې وکړه په هغه دی اقدام هم وکړو چون دا کار کم دی باید موږ دې ته زیات وخت ورکړو خو لږ لږ وایي چکه چکه دریاب میشه نمیشه نو نن هم وړوکی ګام دی سبا دپاره به انشاءالله لږ غټېږي پراخېږي چون نن یو 2 کوچه پراته دي ځای کم دی د دې دپاره هم تدابیر نیولي دي ځوانان شته انشاءالله دا به داسې ورځې به راشي چې دلته به د دې کتابتون مدیر په حیث باندې څوک موږ وګمارو بلکل نو چون کتاب ژوند دپاره ډېر ارزښتمند دی کتاب که زه ډېرې زیاتې خبرې وکړم خو د کتاب په اړه باندې د ارزښت په اړه باندې دا ډېره زما د سوینه کمې دي خو چون چې کتاب وي او د کتاب سره ملګرتیا وي ستا ژوند به روښانه وي ډېره مننه مدیر صاحب خبرې به نور هم کوو د کتابتون اړوند او واقعا تاسې داسې یو اقدام کړی دی چې هغه ډېر زیات یو جالب دی او شخصا زما دپاره خپله کتاب سره کار څوک مینه ولري او ښه ملګری کتاب کېدلی شي که چېرته تاسې غواړئ چې ښه ملګرتیا وکړئ د ځان دپاره ښه ملګری پیدا کړئ نو کتاب ستاسې ښه ملګری کېدلی شي کومه برخه کې کتابونه لرئ او د دې تر څنګ د کتابونو کې چا ډېره همکاري درسره وکړه ژوند د کتابونو برخه ډېره پراخه ده چون زمونږ سره د اړتیا وړ کتابونه شته دی د ژبو ادبیاتو کتابونه شته دی مونږ سره اجتماعي علومو کې مونږ سره شته سیاسي علومو کې مونږ سره دیني کتابونه مونږ سره شته د انګلیسي په برخه کې مونږ سره زیات کتابونه دي کتابونه انشاءالله تعالی زمونږ کتابتون یو اندازه غني دی او نور هم کتابونو ته نور هم اړتیا شته خو د خپل ضرورتونو په نظر کې نیولو سره هغه ورونه زموږ ملګرو ډېرې وعدې کړي دي انشاءالله په آینده کال کې به موږ یو د دې دپاره نورې غونډې به هم جوړو تشویقي غونډې به هم جوړو او نور خلک به هم د کتابونو ته راهڅو کتابونه انشاءالله یو اندازه پوره شوي دي خو لږ کمبود شته انشاءالله پوره به شي کتابونو کې ډېر کتابونه شته انشاءالله ناول هم شته موږ سره داسې اسلامي کتابونه نور اضافي مطالعو دپاره د کانکور آمادګۍ دپاره موږ سره کتابونه شته دی همدغه شانتې سیاسي علومو کې شته دی اجتماعي علومو کې هم شته دی نور اضافي کیسو کتابونه موږ سره هم شته دی د اسوابو د حکایتونو کتابونه موږ سره شته مطلب هره برخه شته کتابونه شته دی اسلامي امارت خصوصا معرف ریاست کوم لاسنیوی ملاتړ کوم ډاډ یې درکړی ډاډ یې راکړی انشاءالله زموږ یو غونډه هم چې جوړه کړه د کتابتون زموږ د ولسوالۍ قمندان امنیه سباون صاحب چې اوس غازي آباد کې شتون لري هغې زموږ سره د دې کتابتون دپاره د سولر وعده کړې وه همدغه شان د بیټرۍ وعده یې کړې وه د پکي دپاره یې وعده کړې وه او چون د پسرلي په راتګ سره د هغې دروازه به م انشاءالله په دې دغه کې وټاکو او دغه وعدې چې را سره کړي دي انشاءالله هغه به پوره شي د ځوانانو شوق علاقه څومره ده د کتاب د مطالعې سره تاسو دلته یاستئ طبعا ګورئ به راځي به څومره ځوانان راځي او څنګه مثبت کوم د دې ستاسو د مثبت کار چې کتابتون مو جوړ کړی ټولنه کې څه بدلون راوستی بالکل هغه ځوانان چې خوشې به ګرځېدل بې ځایه به ګرځېدل اوس چون داسې ځوانان زه وینم چې دلته راځي چې ما هغونه دا تمه توقع نه وه چون خو اوس خلکو کې ډېر زیات بدلون راغلی یوازینی شی کتاب دی چې ژوند ته ښکلا ورکوي او کتاب د ژوند ښکلی ملګری دی هغه ملګری دی چې ستا هېڅکله نه پرېږدي چې تا نه یې پرېښودی تا هېڅکله نه پرېږدي خلک په دې ارزښت پوه شوي چې کتاب څه شی دی لوستل څه ګټه لري ټول خلک په دې باندې پوه شوي حتی دا زه تا ته زه په دې کورس کې هم مسؤل یم ځینې داسې خلک راشي چې چون کور کې مالګې چیس کړي خو بچی کورس ته راوړي نو ځینې غربتونه شته دی زموږ په ټولنه کې ځینې داسې اجتماعي فکرونو خاوندان چې پیدا شي انشاءالله دا ستونزې هواریږي د کتاب ستونزه
چې هواره شوه زموږ ژوند ښکلی شو ژوند مو چې ښکلی شو نو وطن به مو انشاءالله آبادېږي نو دا د علم برکت دی چې ژوند به مو ښکلی کېږي او هېواد به مو آبادېږي یو لنډ پیغام دی هغه ځوانانو ته چې هغوی لوستي دي او مطالعه نه کوي یا د مطالعې هغه فرهنګ کمزوری کړی دی څه دی زما د هغه ځوانانو چې لوستي دي او په ټولنه کې پر هغو باندې دولت هم یو مصرف کړی دی چون هغه دې نه لاهیلې کېږي دغه خپل دغه ځواک دې راوړي دغه کتابتون کې د خپل مطالعه وکړي نور خلک د مطالعې ته راوهڅوي او هغه خلک چې د کتاب په ارزښت نه پوهېږي دغه پوهه کړي لومړی زما پیغام دغه دی چې موږ د جهالت هغه توره تیاره ختمه کړو چې هغه تیاره ختمه کړو ژوند په خپله روښانه دی ژوند په خپله پرمختللی دی او په خپله به د چې د ځان دې ساتنه وکړه د هېواد ساتنه کولی شي ځان دې پوهه کړو نور خلک هم پوهه کولی شي په خپله دې بد ونه کړه نور خلک هم د بدو نه منې کولی شي نو هغه ځوانانو ته مې چې هغه لوستي دي هغو لوستلي دي کتابونه په هغه ارزښت باندې پوهېږي هغه باید د پردو شاته پاتې نه شي را دې شي دغه ته عملي اقدام دی وکړي او خلکو ته دې څه شی ورسوي خیر ورسوي نور خلک دې تشویق کړي تشویق چې شو خلک په خپله جهالت موږ ختمېږي ډېره مننه مدیر صاحب کور ودان چې موږ سره مو خبرې وکړې الله دې ښاد لره بریالی اوسې ستا د راتګ نه یوه نړۍ مننه ستا راتګ زموږ د سترګو په لیمو چون کور دې ودان شي ډېره مننه خوشحاله اوسې درنو لیدونکو نجم الدین نجم په نړۍ کې د عامه کتابتون مسؤل و چې تاسې خبرې واورېدلې او د دوی دغه اقدام واقعا د ستاینې دی او پکار ده چې په دغه برخه کې د دوی لاسنیوي وشي په هره برخه کې که موږ او تاسې توان لرو وس لرو خصوصا هغه ورونه چې د نړۍ دي او دوی په بهر اوسېږي سرمایه لري یا په داخل کې د سرمایه لري دوی د ملاتړ کې د دوی لاسنیوی دی وکړي چون دوی داسې یو کار کوي چې خلک د تورتم نه د رڼا لور ته باسي مطلب هغه ړانده ورونه هغه ورونه چې هغوی زده کړه نه ده کړې او یو څه لیکل ورته بیخي ښکاري نه هغوی بنا کوي او په دې باندې پوهېږي چې تاسې څنګه مخکې لاړ شئ او پرمختګ وکړئ نو درنو لیدونکو د نړۍ په عامه کتابتون کې زموږ خپرونه همدومره وه تر بیا ښې چارې